as the President of Pakistan International Human Rights Organization, it gives me immense pleasure to welcome all the honorable guests and participants of the Youth Development Program on the inauguration of the first session of YDP. FATA has unfortunately been a hub of insurgency and militancy, and it has ailed the people. And military operations took place. People had to leave their homes to take refuge far away from home so often. Afghanistan has gone through a similar, maybe even harder destiny. I do not need to tell you, you know that much better than I do, because this is your home, and I've been here for 2 years in Pakistan. دا خو پښتو کې مشهوره لنډۍ ده چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درته میینه تګ راتګ په خپله مینه زیات دی نو انشاءالله موږ ډېر ښه امیدونه ورڅخه لرو امید لرو چې دا کوم پروګرام چې اوس افغان یوت ډیولپمنټ چې کوم پروګرام دلته دوی ارینج کړی دی دا د افغانستان او د پاکستان په فایدې کې خلاص شي نو موږ انشاءالله ډېر څخه ډېر ښه امید لرو او موږ خپله کوم یوت چې یو نو موږ زیات کوشش به کوو زموږ دغه کوشش دی چې موږ کوم افغان او پاکستان کوم عوام چې دي دا یو بل ته نږدې سره راولو او یو بل مینه محبت سره زیات کو در اینجا و احساس افتخار میکنم که در اینجا آمدم به حیث یک دختر افغان و نمایندگی از کشور خودم میکنم. دا یو ډېر اهم پیشرفت دی یو خو د دې وجې نه دواړو ملکونو په منځ کې به اټومیټیکلی لکه په راتلونکي وخت کې به تعلقات نورم ښه وي نور به بهتر کېږي ځکه چې دا یو ځای سره دا یوت چې کوم پروګرام د شپږ میاشتې وکړي نو د دې فایده به زموږ مستقبل نسلونو ته رسېږي